کونړ سیند د اوړي په موسم کې د سلګونه تنو ژوند اخلي، خو د ژمي سړې څپې له پیل سره بیا کونړیانو ته په یوه عایداتي سرچینه هم بدلیږي. دلته د سیند پر غاړه زرګونه تنه د نفقې په لټه وي. د څپو کمښت همدا موقع برابروي چې ګڼ افغانان بیا د سیند له دغه تورو شګو د زراعتو ایستنه وکړي او د کورنۍ لپاره نفقه پیدا کړي. هغه دینه شګه راوړو په دې وراړو په دې به اوبه وراړو د هغې نه بعد دې پوړونو کې زر نه ښه دي بیا هلته وړو هلته یې پاکوو صحیح ده بس چې دا هغه بیا پاک و موږ ته صفای کې 80 روپۍ پاتې کېږي یوه صفایي 10 پوډۍ د ورځې 700 روپۍ کوي په دې موږ ډېر خوشحال یو. کوټه پورې ټول به د سیند په غاړه خلک کار کوي او لګیا دي ډېر خلک پکې مصروفه دي او ښه خبره خو دا ده چې امارت د خوا نه هم کوم مشکل نشته لکه کوم ممانعت نه کوي د کار او خلک لګیا دي بس دغه د عاید یوه سرچینه ده چې مقصد دا خلک ته خپله نفقه لاسته راوړي. محنت او خواري هغه څه دي چې نفقه به پیدا کوي. دا ډله ځوانان چې زما تر شا ولاړ دي دوی له ملازان سره د اوبو ضد وسایل په تن او د کونړي سیند له مرستیال لنډي سیند د ټوپانو پر مټ شګې باسي چې بیا یې وروسته پلوري. دلته موږ سهار 6 بجې راکوزېږو دلته دې وړوکي سیند ته شګه راوکاږو. شګه چې موږ کله راوکاږو نو دا اوبه ډېرې زیاتې یخې دي د یخوالي له امله زموږ لاسونه پښې دا چې دی تکلیف پیدا کوي د بندونو روماتیزم یا نور تکلیفونه پیدا کوي. نو په دې دغه کې زموږ د دولت خیریه بنسټونو او نورو بنسټونو نه هیله ده د غوښتنه هم دا چې موږ سره مرسته وکړي د دریشیانو په دغه کې یا د بیلچو ټوپانو نور کومک موږ سره وکړي. 5 کاله کېږي دا شګې موږ راوباسو او د خلکو غوښتنه دا پیش راشي بل ځای شګې راوړو باید زموږ شګې وي چې ښایسته پاکې شګې د پلاستر به خشکارې ټول له کار کوي. د کونړ پر سینا دوه لوی سیندونه بهیږي که څه هم اسلامي امارت پوره تابیا نیولې تر څو دغه سیندونه مهار او پرې د برېښنا بندونه جوړ کړي، خو کونړیان یې هر څه ژر د پیلېدو غوښتنه کوي. وایي که چیرته دغه بندونه جوړ د سیندونو سرکشي به مهار او د برېښنا له امله به ګڼو ځوانانو ته پکې د کاري بوختیا رامنځته کېدو ترڅنګ د سیند د څپو له امله د مرګ ژوبلې کچه راټیټه شي. میوند سالارزی، حریت راډیو، کونړ.